چمن دروازه بنده ده. دواړو خواو ته زرګونه مسافر ایسار دي. د ډیورند کرښې اوږدو کې د سپین بولدک او چمن ترمنځ سیمه کې نن جمعه د ډزو کومه پیښه نه ده شوې، خو تګ راتګ لپاره لار بشپړه ډول تړل شوې ده. د یادونې ده چې پرون پنجشنبه د کندهار سپین بولدک او چمن ترمنځ پر دروازې د طالبانو او پاکستاني پولیسو ترمنځ نښته وشوه. بولدک ته نږدې ځینو سرچینو BBC ته ویلي چې نښته په ځایي وخت شاوخوا 12 بجې پیل شوه او تر مازدیګره پورې روانه وه. په دې نښته کې د 6 کسانو د مړینې او د 15 نورو د ټپي کېدو پخلی شوی. نن جمعه بیا ځایي سرچینو BBC ته وویل چې له ګهیځ راهیسې ډزې نه دي شوي، خو د تګ راتګ لاره تړل شوي او دواړو لورو ته ګڼ شمېر کسان ایسار پاتې دي. د ځایي سرچینو په وینا تر اوسه داسې څه نه دي ویل شوي چې کله به د هغو زرګونو کسانو پر مخ د تګ راتګ لاره پرانیستل شي چې له دې لارې تګ راتګ کوي او یا د کاروبار لپاره د ډیورند کرښې یو بل لور ته اوړي.